پرون د کلي د خوا غره لمن کې په سوړ سحر او لیونی یخنۍ کې ما یو ماشوم لخته په لاس ولیدو، ډېر په تادی ورله نږدې ورغلم. ما ویل بچیه دلته څه کوې ته؟ ویلې کاکا زما چیلې ورکې دي، یخني مې کېږي رانه خپې ورکې دي، غوږونه یې هم یخنۍ سره کړي شان وو، بیا یې په وړه نازکه خوله غلي شان. ویلې کاکا یو څادرګی به نه وي. دغه خبره یې زما په زړګي لکه د تندر غوندې پرېوتله. زر مې د سره خپل څادر راکوز که، هغه ماشوم مې پکې ونغښتو سم. چې نور راوخت او ماشوم ګرم شو، نو ویلې کاکا ځم چې چیلې وګورم. رانه روان شو، په تلو تلو کې یې وې کاکا که بیا زمونږ په لار تېرېدې، ما له یو زوړ پالتو څادر راوړه. دا ماشوم هم د چا بچی و که نه، دا چې سحر کې په چیلو پسې تلو. نازکو ګوتو له قلم په کار و، دله د علم هم څه غم په کار و. دی به د غره په سر کې څه زده کوي، دی چې نامې د بوټو نه زده کوي. زما د قام دغه پښتون بچی چې د تعلیم نه ناخبره لوی شي، دی به په نه خبره شر هم کوي، خو دی به سبا له ترخګر جوړېږي. ولې چې دی د څه نه دی خبر، ده دا دنیا ډولیدلې نه ده. دی د یو داسې منزل په لور مزل کوي چې دی به هیڅ چرې هم منزل ته ونه رسي. زه دا منم چې دی بې پلاره او بې موره نه دی، کور هم لري د غره لمنې ته، بې کوره نه دی. خو دغه ګل او ګلالی ماشوم چې سحر روان شي د غره سر ته خیږي، د ده د کلي او د کل ماشومان بستې په غاړه کړي او سکول ته لاړ شي، د ده زړه نشته. ولې دی بس ارمان نه لري، دی چې د ځمکې په سر ګرځي نو اسمان نه لري. د ګل نه یو په دوه ښایسته ده، د سپوږمۍ خور ده خو سپېره ده، په دنیاوي دوزخ دیره ده، جاړي به نه مورې میره ده، جینۍ یوازې د ټوک